د افغانستان د صنعت په برخه کې یو نوی پړاو. و این موقعیتی که شما میبینیم عین چیزی که ما به سایه کار کردیم همون چیزه. نو دی کولی شي چې په یو سکند کې 3,20,000 نقطې واخلي. نو دی کولی شي چې په ډیر کم وخت کې په ډیر سرعت سره کار وکړي. دا نوې ټکنالوژي دي. دا طلایي رنګ نه، دا اصلي طلا ده. ډیر ښه دی. نو قیمت هم بیا زیات دي. نو طبعا یعنې موږ د علی بابا او د امازون په شان دلته هم دغسې یو څه ترسره کولی شو. روز بر روز صرفخانه جور شده رئیس و ما یک سهولت به مردم عزیزمان آوردیم که بتونه به از دیگه کشورها وارد نکنه. په هرات کې، په دلته په کابل کې، په مزار کې 200-300 کسان موږ سره کار کوي. خب ما کوشش میکنیم که ما گذشته ها را باز تازه بسازیم که فرهنگ ما از گذشته گم نشه. د بخونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې د دې وکړي چې روغ جوړ ښه او خوشحاله اوسئ. په دې هیله چې یوه ښه ورځ مو پیل کړې وي. دا د صنعت او رغنیزو چارو په برخه کې د صنعت او تجارت د وزارت له لوري جوړ شوی نندارتون دی. دلته د هیواد داخلي تولیدات نندارې ته وړاندې کیږي چې د صنعت په برخه کې ترسره شوي او زموږ د هیوادوال عملاً په دغه برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ چې داخلي تولیدات دلته راوړل شوي او نندارې ته وړاندې کیږي، بهرني تولیدات هم دلته نندارې ته وړاندې کیږي چې د همسایه هیوادونه پکې شامل دي لکه ایران، ازبکستان، چین او ترکیه. دوی هم خپل هغه توکي، هغه تولیدات چې هلته تولید کړي دي راوړي او دلته نندارې ته وړاندې کوي. دا یو ښه فرصت دی زموږ افغان صنعتکارانو ته چې دوی وکولی شي چې د نورو تجربو څخه هم ګټه واخلي او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. د دې ترڅنګ کولی شي چې خپلو تولیداتو ته یوه ښه بازار موندنه وکړي تر څو هغه تولیدات چې دوی خپله په هیواد داخل کې تولیدوي هغې دپاره ښه قراردادونه ترلاسه کړي او وکولی شي چې خپل تولیدات نړیوالو ته وښيي. د صنعتي برخې له تولیداتو سره سره دلته په نورو برخو کې هم خپل صنایع، لاسي صنایع هم راوړل شوي دي چې هیوادوالو دلته نندارې ته وړاندې کړي دي. همدا شان نقاشیانې هم دي چې تاسې د خپرونې په دوام کې به یې وګورئ. او همدا ډول لکه تاسې چې ګورئ د صنعت او تجارت محترم وزیر صاحب نورالدین عزیزي هم راغلی دی او دلته عملاً د دې غرفو څخه لیدنه کوي. ورسره مل پلاوي هم په دې لیدنه کې ورسره همکاري کوي چې د بهرنیو هیوادونو استازي هم له دوی سره شته دی او همدا شان مختلف شرکتونه دي چې دلته فعلا په افغانستان کې د تولید په برخه کې عملاً کار کوي. لکه د مثال په توګه ویلی شو چې د سیخ په برخه کې چې موږ په دې وروستیو کې کاملاً په ځان بسیاینې پورې رسېدلي وي او اړتیا نشته چې موږ د نورو هیوادونو څخه دغه سیخ راوارد کړو او دلته ترې استفاده وکړو چې دا په رغنیزه چاره کې زموږ د هیواد یوه لویه لاسته راوړنه ده. همدا شان په نورو برخو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې زموږ هیوادوالو ډېر کار کړی دی چې په دې وروستیو کې د اپلیکیشنونو جوړول دي چې کولی شي په بازار موندنه کې همدا شان د تولیداتو په پیر او پلور کې مهم او ګټور ثابتېدلی شي. موږ کوښښ کوو چې په دې ټولو اړخونو باندې تاسو ته یوه بشپړه خپرونه ولرو. شاهد افتتاح نمایشگاه تحت نام نمایشگاه و کنفرانس تخصصی
تخصصی ملی و بین‌المللی صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان هستیم. این نمایشگاه فرصتی است برای معرفی ظرفیت‌های صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان که عمده‌ترین محور اصلی آن شامل مواد ضایع می‌گردد. صنعت ساختمان و مواد ساختمانی امروز به فضل مرحمت خداوند در اکثر عرصه‌ها ما خودکفا هستیم، خصوصا در عرصه‌های آهن‌گادر، سیکوکول و چیزهای سابق و میلیاردها دلار ما صادرات داشتیم که امروز الحمدلله ما خودکفا هستیم و میریم به طرف بخش دوم که سمنت افغانستان است. در روزهای نزدیک انشاءالله و ظرفیت روزانه 14 تن در شهر قندهار انشاءالله فابریکه سمنت افتتاح میشه و دیگر الحمدلله در بخش سمنت الحمدلله فابریکه‌های زیادی زیر کار است انشاءالله افتتاح میشه. یک نوید بسیار خوب است و قسمی که امارات وعده کرد به خاطر صنعتی شدن افغانستان و به خاطر اینکه ما از مملکت وارداتی و مملکت خود کفا تبدیل شویم، امروز الحمدلله اقدام‌های اصولی و اساسی برداشته شده. 232 پروژه الحمدلله متوجه باشید که همگیش از کمک خارجی نیست، از عواید داخلی خود افغانستان است. و لحاظ خواهش من این است که همگی باید سهم بگیریم، باید مالیه‌ای که میباشه بالای ما حق است باید ادا کنیم. تماما مسئولیتی که از طرف امارات است، از طرف ملت است، خصوصا تجارای محترم، سرمایه‌گذارای محترم، صنعتکارای محترم باید ادا شود و باید حق ما در آبادی و در عمران افغانستان باید سهم فعال داشته باشیم. امارت اسلامی افغانستان با مدیریت درست منابع طبیعی و ظرفیت‌های انسانی در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار گرفته و به گذشت هر روز به فضل الله متعال به طرف آباد شدن و صنعتی شدن در حرکت است. امروز بیش از 160,000 جریب زمین از جانب عالی‌قدر امیرالمؤمنین حفظه الله در اختیار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته است و منظور احداث پارک‌های صنعتی جدید در تمام ولایات کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فرزندان وطن. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. دلته یوې غرفې ته راغلو چې یو ډېره ښایسته نمونه د ودانۍ دلته وړاندې کړې ده او هېوادوال چې هر څوک راځي د هر یو سترګې پرې لګېږي او راځي ګوري چې دا څه ډول ودانۍ دلته جوړه شوې ده. آیا دغه ودانۍ واقعیت سره په کابل کې جوړه شوې ده او که نه په آینده کې پلان ده چې دغسې یو ودانۍ به په کابل کې موږ ولرو؟ دلته د دې کمپنی انجینر صاحب له ما سره ولاړ دی، له سره به د دې پروژې په اړه باندې غږیم. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. تشکر. که ځان زموږ لیدونکو ته معرفي کړئ انجینر صاحب. به نام خدا محمد ذکری کریمی هستم، یکی از انجینرهای شرکت ابیبیار تسکرو. ډېر ښه ډېر ښه. انجینر صاحب دلته ګورو چې یوه ډېره ښایسته ودانۍ تاسې د نمونې په شکل باندې دلته راوړې ده او د نندارتون کې دلته موجوده ده. دغه ودانۍ دلته په کابل کې فعلا جوړه شوې ده او که نه تاسې غواړئ چې دغسې یو نمونې په هېواد کې ورغوئ؟ خوشبختانه این ساختمان در شهر کابل ساخته شده، در شهر نو کابل چرای یعقوب قرار داره و این موکتی که شما میبینیم این چیزی که ما به سایه کار کردیم همون چیزه. یعنی عیناً همدغه نمونه کار شوې ده؟ بله بله دقیقاً. په دغه ودانۍ کې تاسې کوم معیارونه په نظر کې نیول چې نړیوال معیارونه او خلک ترې ګټه واخلي؟ در این ساختمان تمام معیارات استانداردی که برای یک ساختمان لازم باشه ما مد نظر گرفتیم، از تصفیه خانه فاضلاب گرفته تا به بخش مرکز گرمی،
و در بخش لیفت که به حساب پارکینگ مجهز مد نظر گرفته و 2 طبق برای پارکینگ مد نظر گرفته و در بخش حمل و نقل پارکینگ ها ما از لیفت که به نام کاللیفت گفته میشه استفاده میکنن که لیفت که موتور داخل لیفت میره و بعد از او به داخل پارکینگ انتقال میده و همچنین دو دانه لیفت که برای افرادی که داخل ساختمان بوده باش میکنم هستن و سیستم مرکز گرمی فعال و همچنین تمام معیاراتی که به یک ساختمان لازم باشه در این ساختمان مد نظر گرفته ډیر ښه دا لومړنۍ ودانۍ ده او اخرنۍ ده او کنه دا به دوام ولري همدغسې ودانۍ په کابل کې نه این اولینیه انشالله همزمان که ما هستیم بر علاوه این پروژه فعلا یک پروژه ما داریم که در سرک دارالامان قرار داره و همچنان چنانچه بیشتر اعلان کردن که انشالله با آینده زود ما 2 پروژه خیلی بزرگ در شهر کابل که یک پروژه ما در شهر نو کابل می باشه و پروژه دیگر به سرک دارالامان می باشه که چنانچه گفتند به بودجه 124 میلیون دلار پروژه 2 پروژه بزرگ در شهر کابل انشالله شروع میشه. ډیر ښه یو شی انجینر صاحب چې موږ ډیر ورته ارزښت ورکوو داخلي تولیدات دي چې په هیواد کې موږ داخلي تولیدات اوس چې د خدای فضل دی ډیر شوي دي تاسو په خپلو پروژو کې خپلو داخلي تولیداتو څومره ارزښت ورکوئ؟ در بخش تولیدات داخلی تا جایی که کوشش شده ما هر وسایل و متریال و مواد ساختمانی که شده از داخل کشور او تهیه کردیم و استفاده کردیم. خب بعض متریال بود که چون ما در کشور نبود مجبور شدیم یعنی از دیگه جا بیاریم وگرنه ما کلا از میلگرد و وسایل ابتدایی ساختمانی که در کشور ما بود ما از اینا استفاده کردیم. تاسو د ودانۍ جوړولو معیار څه دی چې تاسو شرکت خپل یو ودانۍ جوړوي او بیا خلکو ته وړاندې کوي او کنه تاسو له چا سره قرارداد کوي دا غیر لرو بیا تاسو الته ودانۍ رغوي؟ در رابطه به ساخت و ساز خب باید شرکت داخلی ساخت و ساز برای خود شرکت داخلی بسپارم چون که هم بر علاوه که باعث پیشرفت و به کار افتادن افراد فنی میشه از جمله انجینرایی که ما امروز تعداد زیاد انجینرها داریم که میتونن بیان هم کشور خود البته این انجینرها همگی افراد با لیاقت و فنی هستن و از افراد فنی که در ساخت و ساز هم هست میتونیم استفاده کنیم. ډیر مننه انجینر صاحب الله مبارک در خوشاله اوسئ. بخیر باشین. تشکر. بخیر باشین. درنو لیدونکو تاسو د انجینر صاحب هر اړخیزه معلومات د دې ودانۍ په اړه باندې واوریدل چې دوی د ودانۍ او همداشان ساختمان جوړونې په برخه کې دوی فعالیت کوي او واقعیت هم چې دغسې پروژې په هیواد کې عملي کېږي یو خو دا ده چې زموږ هیوادوالو ته د کار زمینه برابري بل دا چې زموږ هیواد د معیار پر لور باندې حرکت کوي او بل دا چې موږ یو پرمختللی او همداشان یو آباده هیواد له دې وروسته انشاءالله که د خدای رضا ولرلی شو. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته یوې غرفې ته راغلو چې یو څه له نورو غرفو نه متفاوته ده. څنګه تاسو ګورئ دلته د چین بیرغ لګېدلی دی یعنې په دې معنا چې دا د چین هیواد د شرکت یوه نمایندګي ده او د ډرون په برخه کار کوي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. مننه خیر اوسئ. بخیر راغلی. نوم څه دی؟ نوم مې سهیل نوري ده. د الفلا منصور شرکت کې د ټیکنیکل انجینر په حیث باندې وظیفه لرم. ډېر ښه ډېر ښه. دلته تاسو څه د نندارې لپاره راوړي دي نندارتون ته؟ دا وسایل چې دي دا د انجینرۍ پیشرفته وسایل دي پرمختللي وسایل دي چې دا د انجینرۍ د سروې په بخش کې استفاده کیږي او مختلفې ټیکنالوژۍ موږ لرو لکه ډرون ده لکه لیزر سکینر ده نو دی کولی شي چې په ډېر کم وخت کې په ډېر سرعت سره کار وکړي. دا نوې ټیکنالوژۍ دي. کولی شو چې دغه وسایل چې تاسو نوي راوړي دي د ټیکنالوژۍ په برخه کې د نمونې په شکل باندې لیدونکو ته وښایو؟ اول خو لیزر سکینر دی.
دا لیزر سکینر داسې یو وسیله ده چې په ډېرو ښه کمپنیو نه دي جوړ کړي دی. د چاینا برانډ دی، د ساینوجینیسس بایکامناو ټیکنالوژي. نو دی کولی شي چې په یوه سیکنډ کې 3,20,000 نقطې واخلي، کومې چې موږ په ټوټل سټیشن باندې په کلونو کې نشو اخیستی. د ده نه مخکې کومې ټیکنالوژیانې چې وي، نو دی د سړک سروې دپاره، د ریل سروې دپاره، د کانالونو سروې دپاره، د بندونو د سروې دپاره، نو هغه تخنیکي سروې دپاره د استفاده کولی شو چې دی د کوانټیټي دقت ډېرولی شي. تر اوسه پورې څومره له دغه ټیکنالوژي نه په هېواد کې ګټه اخیستل شوې؟ ښه تر اوسه پورې موږ په ډېرو لویو پروژو کې د استفاده کوو، لکه په کوشتېپې کانال کې موږ ډرون استفاده کړی، ډي جي پي ایسونه مو استفاده کړي، همداسې نور په مختلفو پروژو کې لکه خطیاهن کې اوس لګیا دي کار پې کېږي. ډېر ښه ډېر ښه. تاسې راځي دننه به وګورو چې څه ډول له دې وسایلو څخه استفاده کېږي چې زموږ لیدونکي هم وکتلی شي چې دا ډرون او همداشان دغه انجینري وسایل په کومه برخه کې په ګټه راځي او ترې نه ګټه اخیستلی شو. لکه څنګه چې تاسې ګورئ دا یو ځانګړی ډرون دی چې د انجینرۍ په برخه کې ترې نه کار اخیستل کېږي. د دې نورې ځانګړنې څه دي؟ د دې نورې ځانګړنې دا دي چې دی جغرافیایي اصل عکس تاته درکوي. دی جګېږي د انجینرۍ پروژو دپاره موږ خو همداسې سروې چې کوو هغه موږ ته عکس نه راکوي، دی موږ ته عکس هم راکوي او ټوپوګرافي د ځمکې اصلي شکل موږ ته راکوي. اصلا کار مثلا موږ کولی شو په لویو پروژو کې د دې څخه ګټه واخلو؟ ولې نه، په لویو پروژو کې دی د وخت بچت کوي او وخت چې ده دا ډېر مهم ده. دی کولی شي په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کار وکړي. تر اوسه پورې له دغه محصولاتو نه چې تاسې دلته راوړي دي څومره خلکو ترې نه ګټه اخیستې ده؟ بازار موندنه څنګه وه؟ تر اوسه پورې د خلکو استقبال څنګه و له دغه محصولاتو نه؟ تر اوسه پورې په افغانستان کې خو د ټیکنالوژي نوې دي او په ډېرو پروژو کې لکه اسلامي امارات اوس ډېر زیات کارونه شروع کړي د انجینرۍ په برخه کې. نو لکه کانال کوشتېپه کې تقریبا د همدې ټیکنالوژیو په مرسته باندې هغه د خلاص شو. هغه تقریبا 10 کلنه پروژه وه، خو تقریبا په 3 کالو کې د دې ټیکنالوژیو په برکت باندې هغه تقریبا تکمیل ده. نوره همداسې خطیاهن پروژه چې دته د ټوپوګرافي دپاره 2 کاله وخت ورکړی و، خو د ډرون په واسطه باندې هغه په 6 میاشتو کې سروې شو، ټوپوګرافي شو، خلاص شو، اوس د ډیزاین چارې روانې دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خدای دې وکړي چې یو وخت موږ وکولی شو چې همدغسې ټیکنالوژي په داخل د هېواد کې تولید کړو او ترې نه ګټه واخلو. انشاءالله کېږي. انجینر صاحبان دومره وړتیا لري؟ حتما کېږي چې سپورټ شي د دولت د خوا نه حتما کېږي. مننه، خوشحاله اوسئ. الله مو آباد لره. ډېره مننه. دا ډرون دې ونیسه چې خراب نسی. درنو لیدونکو تاسې وکتل چې کوم ډول ټیکنالوژي دلته هېواد ته راوارده شوې ده او په کومو برخو کې نه ګټه اخیستل کېږي. واقعیت هم دغه ډول نندارتونونه کولی شي چې د تجربو په شریکولو او همداشان د بازار موندنې په برخه کې یو مؤثر ګام وي. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره مننه رو. الله دې آباد لره. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هست انشالله؟ بخیر باشید. زندگی بخیر میگذره؟ سلامت، تشکر، ممنون. بیننده های ما خودتان معرفی کنید. انجینر سهراب هستم از شرکت انگبر و سردخانه سازی آیدل. چی را آوردین برای همینجا برای نمایش که مردم همین را ببینه و بتانین که برایش یک بازار خوب پیدا کنید؟ ما اولتر از همه خوشحال هستیم که همچین یک نمایشگاهی برگزار میشه که ما بتونیم صنعت تولیدات داخلی خود به مردم عزیز ما نمایش بدیم. و ما اینجا یک سامپل از نمونه انگر آوردیم که به خاطر سردخانه ها، جمنازیوم ها، هتل‌های عروسی و همچنین به فابریک‌های صنعتی استفاده میشه. یعنی کار اولی است. دیگه به خاطر نمایش دیگه سنیش پاینال هم اینجا آوردیم. بعض سامپل‌هایی که ما جور کردیم انگرها در این قسمت ها است. انگر است، به نام انگر میگه و به انگلیسی به نام ویرهاوس میگه. در کشور ما نیاز زیاد به چیز داریم، ما با همین سردخانه ها داریم، چون تجارای ما اکثرا که در بخش تجارت میوه میکنه.
بسیار با مشکل روبرو هستند در این اواخر و حال نام خدا که کار زیاد شده. چطور میبینین آینده امی صنعت در کشور؟ ما که میبینیم در عرصه سردخانه‌های سازی یا سردخانه‌ای که در افغانستان جور میشه رو به پیشرفت یا رو به خودکفایی روان است. انشاءالله روز به روز سردخانه جور شده رئیس و ما یک سهولت به مردم عزیزمان آوردیم که بتونه به از دیگه کشورها وارد نکنه. استیل استراکچر قسمی که ما سابق از کشور دبی وارد میکنیم که سردخانه جور کنیم و این یک سهولت است به تجارای عزیز ما و کسایی که میخواد سردخانه جور کنن دیگه کار ما نیست. بسیار خوب. یک چیزی که ما اینجا میاریم برای نمایشگاه باید یک چیز متفاوت باشه که مردم بتونه یک خوبیای او را ببینه و بتونه که او را خریداری کنه و یا شما بتونین که برایش بازار پیدا کنین. درست است؟ شما چی ویژگی های در این بخش گرفتین و چی متفاوت است در صنعتتان؟ در صنعت ما که انگارسازی است. انگارسازی یک چیز متفاوت‌تر است که نیازمندی همه صنعتکارای ماست. ما قبلا هم گفتم که هم نیازمند کسی که میخواد جمازیامون جور کنه نیاز اول به انگار داره، کسی که میخواد فابریکه صنعتی جور کنه نیاز به انگار داره، همچنین سردخانه. و این سردخانه ما سهولتش است که نت بولت است. ما سر سوار نصب میشه، نت بولت میشه و هر سایز هر اندازه خواسته باشن جور میشه مشکل. یعنی نصب کردنش راحت است و میتونین هر جای استفاده کنید. نصب کردنش خیلی راحت است، نت بولت است. هیچ ولدینگ کار نمیشه. ما در فابریکه خود تولید میکنیم و به سوار انتقال میتیم و نت بولت میشه و بهره برداری سپرده میشه. تشکر، بخیر باشین. سلامت باشین. زنده باشین. درنو لیدونکو تاسو زموږ د دې هیوادوال خبرې واورېدلې. وقت هم دغه ډول کارونه د صنعت په برخه کې بالخصوص د افغانستان په داخل کې چې اوس روان دي واقعیت بېنظیر دي و ډېر کم وخت کېږي چې د صنعت په برخه کې په هیواد کې کار شروع شوی. درنو لیدونکو دغه سالون چې دی دا د دې نندارتون دویم سالون دی. په کل کې دا 3 سالون لري چې مختلفې برخې په نظر کې پنیول شوي. په دې سالون کې اکثره د کابل او همداشان برقي وسایل چې کوم موږ په ساختماني برخه کې ورته اړتیا لرو دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. همداشان دلته وګورئ پیپونه هم موجود دي چې دغه غرفې ټول هغه تولیدات چې په هیواد کې د پیپونو د تولید په برخه کې کار کوي هغه خپل تولیدات راوړي او دلته نندارې ته وړاندې کړي دي. او زما په دې چپ اړخ کې چې ګورم په دې ځای کې تقریبا یوه متفاوته او ځانګړې غرفه موجوده ده. له دوی سره به غږیږو چې دلته دوی څه لري او په کومه برخه کې دوی خپل فعالیت کوي. سلام علیکم. سلام علیکم محترم شایست خیریت دی؟ مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم؟ زما نوم منصور دی. دلته تاسې د غرفه چې ګورم د نورو غرفو نه لږ یو څه متفاوته ده. تاسې دلته کوم تولیدات راوړي دي او څه شی خلکو ته وړاندې کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې دی د چارسوق په نامه موږ یو اپلیکیشن مو جوړ کړی دی، یو آنلاین پلیټفورم دی. نو زموږ مرکزي ځای چې دی هرات دی. نو دلته په کابل کې په مزار کې او په قندهار کې هم فعالیت لرو. نو دا د آنلاین مشتریان دپاره هم دی او سیلر یا د دکاندار کولی شي چې د سیلر په حیث ځان ته خپل زموږ په اپلیکیشن کې ځان ته یو اکاونټ جوړ کړي او خپل مالونه اپلوډ کړي په عمده نرخ. نو مشتری هم خریداري کولی شي. نو یو ویژه دا دی چې زموږ دغه ډلیوري چې دی په کابل کې هغه هم فری دی، کلا فری دی. یعنې په څوک چې غواړي یو خریداري وکړي د اپلیکیشن څخه نو دغه زموږ ډلیوري فری دی، فقط دغه د جنس پیسې اخلي، نور کم هزینه نه لري. یعنې موږ د علی بابا او د امازون په شان دلته هم دغسې یو څه ترسره کولی شو؟ بله لکه امازون او علی بابا دی. نو هم سیلر هم دکاندار کولی شي چې ځان ته اکاونټ جوړ کړي، خپل مالونه نوي مالونه راوړي اپلوډ کړي. هم مشتریان هر شی چې ضرورت ولري کېدلی شي چې مثلا بعضې داسې شیان هم ستا زموږ په اپلیکیشن کې چې په بازار کې دونه نه پیدا کېږي. نو مشتریان ته ډېر یو ښه سهولت دی. بالکل په آنلاین بڼه باندې یو خو دا ده چې سهولت دی او بل زموږ هیوادوال کولی شي د خپل خوښې تولیدات دلته پیدا کړي او سفارش ورکړي. یو بله ښه ګڼه دا ده چې تاسې وویل چې په کابل کې ډلیوري زموږ فری ده. ډېر ښه. نورې ځانګړنې څه ځانګړنې لري چې د علی بابا او د هغه په پرتله باندې دا اپلیکیشن ځانګړی کوي؟
یو ځانګړی داسې دی چې دغه زموږ ځوانانو ته هم د کار زمینه مساعد سوی دی. تقریبا زموږ سره په هرات کې، په دلته په کابل کې، په مزار کې 200-300 کسان زموږ سره کار کوي. نو زموږ دغه ارزوګانې امیدونه ډېر دي چې نور ځوانونه هم راسي زموږ سره کار وکړي، لکه امیزون چې تقریبا اوس 15 میلیونه 6 میلیونه کارمند لري. نو موږ هم دغسې غواړو چې په افغانستان کې زموږ کارمندان ډېر سي، هم ځوانانو ته د کار مسایل زمینه مسایل سي، هم د هغوی کار وسي، هم زموږ کار وسي، هم د مشتریانو ته یو ښه سهولت پیدا سي. نو سهولتونه یې ډېر دي. بل دا ده چې زموږ هېواد د پرمختګ په حال کې دی او نور له خیره سره د نورو نړۍ سره باید موږ سیال شو. دغسې نندارتونونه جوړېدل په هېواد کې څومره د دغسې صنعت لپاره په دغه برخه کې چې کوم فعال دي د هغوی لپاره ګټور تمامېدی شي؟ ډېر ګټور دی. نو موږ غواړو چې دغه زموږ خلک په دغه آنلاین پلیټفورم کې دا آشنا سي، په دې چې مثلا سهار ته ځئ، خپل کارونه هم لرئ، د ځان کارونه هم لرئ، او بیا مثلا سودا هم رانیسئ، لږ مشکل تمامېږي. نو هغوی ته هم ډېر ښه دی چې مثلا آنلاین فقط د موبایل ټرو موبایل یا ټرو کمپیوټر خپل سودا رانیسي. هغوی ته هم یو ښه مثلا اسانتیا دی، زموږ کار هم کېږي دغسې. او په نړۍ کې دغسې مثلا نور خلک هم پوهېږي، یعنې په افغانستان کې هم دغسې اپلیکیشن راغلی دی لکه امیزون، لکه علی بابا وري د چارسوق په نامه. نو ډېر ښه دی، ډېر ګټور. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خدای تاسو ته نور هم همت درکړي چې دغسې کارونه په افغانستان کې ترسره کړي تر څو له نړۍ سره سیال شو. خیر وسي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، تاسې زموږ د دغه هېوادوال خبرې واورېدلې. واقعیت همدا یوه غټه لاسته راوړنه ده چې په اوس وخت کې زموږ ځوانان، زموږ هغه ځوانه انرژي دومره فعاله ده چې کوښښ کوي همیشه چې د ټکنالوژي په برخه کې هم پرمختګ وکړي او نورې نړۍ سره سیال شو. دلته چې ګورو دا 3م سالون دی. په دې سالون کې نقاشي او همدا شان تابلوګانې نندارې ته وړاندې کېږي چې زموږ هېوادوالو په خپلو لاسونو باندې جوړې کړي دي او دلته یې نندارې ته وړاندې کړي. دلته زموږ یو هېوادوال فعلا عملا لګیا دی او نقاشی کوي. له دوی سره به غږېږو. السلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ خوش آمدین. بین خیر باشید. ببخشید شماره کم کردم. مهربانی. خوب خواستید. تشکر، فضل خدا. بخیر باشین. مصروف چی هستی کاکا؟ ما میخوایم یک تابلوی مدینه منوره را کار کنیم با رنگ روغنی. تابلوها را که ما میبینیم خودتان جور کردیم؟ بله، یک تعدادش ما کار کردیم. بله. بسیار خوب. بعضی از تابلوها را که میبینیم هم قصه شهر کابل کهنه را میکنه. خب نقاشی خوینمی است که گذشته ها را زنده میسازه، خاطرات تازه میسازه. خب ما کوشش میکنیم که ما گذشته ها را باز تازه بسازیم که فرهنگ ما از گذشته گم نشه و از بین نروه. ما میخواهیم که دوباره بازسازی کنیم. زنده باشین. خدا کنه که باز هم همی کارهایتان ادامه بدین تا که مردم دنیا از فرهنگ ما، از هنر ما آگاه باشن. بله. بخیر باشین انشاءالله. چه وقت میشه در این عرصه کار میکنی؟ من تقریبا 32 سال میشه. 32 سال یعنی یک عمر است. یک عمر کار داره که هنر که آدم باید از دایی که عشق نداشت، علاقمندی نداشت، دیگه به جای نمیرسه. بسیار یک وقت زیاد کار داره هنر. بس خلاقیت هم در می عرصه دیگه مهم است. بله، 100% باید هنرمند یک خلاق باشه که به حساب رنگ خودش تخیلی باید اضافه بکنه، مثلا سوژه را خودش باید جور کنه، مثلا یک طبیعت که کار میشه باید او رنگا را میتونه خودش تخیلم با کار کنه، یا درخت کم کنه، یک چیز اضافه بکنه. دیگه این موضوعات باید یک هنرمند داشته باشه، استعداد. این تو نمایشگاهی که در افغانستان ما برگزار میشه چطور میبینین آیندهش؟ بسیار خوب است. زمینه سازی برای فرهنگ و هنر است. آیندهش خیلی خوب است که مردم ما به حساب میآید اینجا بازدید میکنه، همین فرهنگ ازی ترویج پیدا میکنه برای نسل‌های آینده و خرید و فروش میشه. مردم علاقمندی به هر چیز پیدا میکنه. دیگه یک تبادل افکار میشه با هنرمندا، با تجارا. تشکر بسیار زیاد. شما وقت قیمتي دار ما دادین. زنده باشین. بخیر. درنو لیدونکو، تاسو زموږ د دغه هیوادوال خبرې واورېدلې. واقعیت هم دغه تابلوګانې او دغه انځورونه چې تاسو ګورئ دا نو د افغانستان د تاریخ د هر پړاو ځانګړې کیسې له ځان سره لري چې په کتلو سره یې واقعیت هم زموږ هغه تاریخ چې موږ لوستی دی او لرو په تاریخ کې نو هر څه
انسان ته سترګو ته وړاندې درېږي او واقعیت یو ډېر ښایسته انځور خلکو ته وړاندې کېږي چې دا د تاریخ په پاڼو کې ثبتېږي او همدا شان دغه تابلوګانې زموږ د تاریخ د هرې برخې یو ځانګړی نمایش دی. دلته تاسو ګورئ نورو هیوادوالو هم مختلف د خپلو لاسونو جوړ شوي صنایع دلته راوړي دي او دلته ایښي دي او همدا شان تابلوګانې دي او که دلته وګورو نو هغه تابلوګانې دي چې هیئتونه پکې لیکل شوي دي او دلته نمایش ته وړاندې شوي دي. ګورو زموږ هیوادوال هر یو د خپلې غرفې سره ناست دی. ګورو دوی سره به خبرې کوو چې دغه تابلوګانې چې آیاتونه پکې لیکل شوي دي دا د خپلو لاسو هغه سمره ده او که نه دا چاپ شوي دي. سلام علیکم کاکا. ښه جوړې په خیر طبیعت دې ښه ده. مننه. لږ دلته وړاندې راسئ کاکا چې لږ سره نږدې شو ځکه زه لږ زره وړاندې یم له تا نه. څه حال دی؟ جوړې په خیر. مننه. خوشحاله اوسئ. دا ګورو چې دلته داسې آیاتونه او همدا شان ځینې حدیث او فکر کوم ځینې مقولې هم شته دی په دې کې. تاسې دلته لیکلي دي او نندارې ته هم وړاندې کړي دي او دې نندارتون ته هم راولي دي. دغه ستاسې د خپلو لاسو هنر دی؟ بله و دا ما خپله لیکلي هم دي او تذهیب یې ما کړی ده او دا ټول په اصل کاغذو کې لاسي کاغذونه په هغه کې او دا طلا یې اصلي طلا ده. یعنې دا لاسي کاغذ دی؟ دا لاسي کاغذ ده، دا لاسي کاغذ ده، دا لاسي کاغذ ده، هغه لاسي کاغذ ده، دا لاسي کاغذ ده، دا هم لاسي کاغذ ده او دا طلایي رنګ نه دا اصلي طلا ده. ډېر ښه دی. نو به قیمت هم بیا زیات وي؟ نو طبعا اوس خو نو په اوس وختو کې بازار کې د طلاو قیمت هم زیات شوی دی. او بل دا ده چې دغه هنر د دغه نقاشۍ هنر تاسې کله زده کړی دی؟ نو دا تقریبا ما 10 کاله کېږي چې همدغه هنر کې. 10 کاله؟ یو عمر؟ یو عمر، بله و یو عمر. کافي تجربه هم لرئ نو؟ من نه. ډېر ښه. خدای دې وکړي چې نور هم همدغسې زموږ هیوادوال تشویق شي او وکولی شي چې دغسې یو څه رامنځته کړي د خپلو لاسونو هغه هنر چې دوی لري هغه نندارې ته وړاندې کړي او دنیا ته وښایي چې زموږ هیوادوال زموږ افغانان دغسې یو هنر لري. که دا راډیو تاسې وخته د لاسي کاغذ یادونه وکړله کاکا لږ وړاندې راشي دغه زموږ لیدونکو ستاسې غږ صحیح واوري. د لاسي کاغذ او ماشیني کاغذ ترمنځ فرق بیا څه شی دی؟ فرق په عمر کې ده. لاسي کاغذ ډېر عمر کوي او ماشیني کاغذ عمر نه کوي. هغه تقریبا یو 100 کاله چې پې تېر سي داسې خپله ماتیږي او لاسي کاغذ چې د هغه بیا نه ماتیږي. هغه تر 2000 کالو پورې یعنې کیفیت زیات کیفیت ډېر لوړ ده. دلته دا تابلوګانې اکثره وخت خلک د کورونو لپاره اخلي او که په څه شي کې استفاده کوي ډېری خلک دا تابلوګانې د څه لپاره اخلي؟ دا نو د کورونو لپاره اخلي، بعضې د ساتلو لپاره اخلي که نه دې باندې چې هر څومره وخت زیات تېر سي هماغومره یې ارزښت ډېرېږي او بیا خصوصا چې هغه خپله هنرمند مړ سي خو بیا یې بیخي ارزښت زیاتېږي. خدای هم ژوندي لره. خدای دې وکړي چې زموږ نور هیوادوالو ته هم دغه هنر ور زده کړي او په آینده کې هغوی ستاسې د لاس نیالګي اوسي. سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. ډېره مننه کاکا. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو تاسې زموږ د دغه هیوادوال خبرې واورېدې. واقعیت هم زموږ په هیوادوالو کې ځانګړی هنر موجود دی خو ډېری وخت دغه هنر د خلکو له سترګو پټ پاتې شوی دی. دلته مختلفې تابلوګانې نورې هم موجود دي چې د خپرونې د کمښت له امله نشو کولی چې خپرونې ته نور ادامه ورکړو. په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.